ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله پیغام رالیږلی. اشرف غني وایي موږ د افغانستان د ورانولو طرحو ته هم غاړه نه ږدو. ډاکټر صاحب غني طالبانو ته ویلي باید د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ یو ځل بیا په افغانستان ورپیږي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دغه درې رنګه بیرغ جلا جلا رنګونه لري او هر رنګ یې یو متل لري. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي دي چې پر دې باندې افغانانو ډېرې خوارۍ کړي، باید هغه ضایع نه شي. له طالبانو بار بار غوښتنه کوله چې یو ځل یې بیا ورپوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني پرون د درې رنګه ملي بیرغ د ملي بیرغ په هکله د افغانستان کې یو ځل بیا د رپولو لپاره خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب غني طالبانو ته ویلي چې دغه بیرغ دې بیا په افغانستان ورپیږي. دغه بیرغ زموږ ویاړ دی او عزت مو دی. دغه بیرغ د یووالي نښه ده او امنیتي ځواکونه هره ورځ د دې ویاړ د ساتلو او لوړولو لپاره قربانیانې ورکولې. اوس یې داسې نشئ غورځولی. اشرف غني ویلي موږ به د افغانستان هغه ویجاړېدونکو پلانونو ته ځان ونه سپارو کوم چې زموږ د بیرغ یا هم د افغان ولس په هکله ډېر سخت دي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ زموږ عزت دی او پر دې مو 40 کاله جګړه کړې. له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې بیا هم د افغانستان ملي بیرغ د نړیوال ملي بیرغ په توګه ومني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.